سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. یو پوښتنه ده چې ډېره زیاته مانه کیږي، نو ما غوښتل چې زه په دې یو ویډیو جوړه کړم او دلته تاسو سره په یوټیوب کې شریکه کړم ترڅو تاسو په مکمل پوه شئ په دې موضوع باندې. هغه سوال دا دی، هغه پوښتنه دا ده چې اکثرا ملګري دا وایي چې ما انټرویو ورکړې ده او دومره وخت وشو، دومره میاشتې وشو، تر دا دمه ماته جواب نه دی راغلی، زه څه وکړم او دا ولې؟ ملګرو تاسو تشویش مه کوئ. اوپرا چې کومه ده هغه د ټولو ملګرو دوسیې چې کوم دی هغه څېړي او څېړنې بعد هغوی بیا جواب ورکوي. اوس داسې ملګري شته هغو بعضو ملګرو ته جواب زر راځي، بعضو ملګرو ته لږ وخت اخلي. بیا په اوپرا کې چې کوم کس تاسو نه انټرویو اخیستې ده هغه کس تاسو د دوسیې مسؤل دی. نو دا د هغه پورې تړاو لري چې ستا دوسیه څومره وخته پورې هغه څېړي او هغه څومره وخته پورې مطلب یو فیصلې ته رسیږي. نو ځکه وخت چې کوم دی هغه فرق کوي. ځکه زموږ او ستاسو ټولو ملګرو چې کوم دی هغه کیسونه او هغه دوسیې چې کوم دی هغه فرق کوي، هغه مختلفې وي. چا یو رقم دوسیه وي، چا بل رقم دوسیه وي، چا یو رقم کیس وي، د چا بل رقم کیس وي. نو دا هغه د کیس پورې تړاو لري، چا سره ډېر ثبوتونه وي، چا سره نه وي ثبوتونه. بیا دوی خپل معلومات راغونډوي، په دې باندې فکر کوي، په دې باندې سوچ کوي دغه کیس چې کوم دی دغه دوسیه چې کومه دا څومره حقیقت لري، څومره رښتیا ده، څومره نه ده رښتیا، د کوم ځای نه دوی دا تصدیق کولی شي. نو دې دپاره چې دوی تر څو فیصلې ته رسیږي وخت اخلي. دا مختلف وختونه ځکه اخلي ځکه اکثره ملګري مانه دا ډېر دا پوښتنه کوي چې ولې یو مثال یو دوسیه یو کس دومره وخت اخلي، بل دومره وخت اخلي. نو ملګرو د دې جواب دا کیدی شي چې د هر چا دوسیه چې کوم ده هغه فرق کوي، د هر چا کیس فرق کوي. نو ځکه بل د هر چا چې کوم مسؤل کس یې هغه فرق کوي، کوم چې کیس ورکړي هغه فرق کوي. نو دې دپاره هغه وخت ځکه مختلف وختونه اخلي. د چا 5 میاشتې جواب راشي، چا 3 میاشتې بعد جواب راشي، چا کال بعد جواب راشي. نو دا د اوپرا کار دی. د هیڅوک هم دې کې دقیق نشي ویلی چې د چا دوسیه به څومره وخت کې څېړل کېږي، چا له به څومره وخت کې جواب ورکولی کي. دا مکمل اوپرا پورې تړلی کار دی او د اوپرا کار دی. بل تاسو ته یې ځای درکړی، تاسو ته روپۍ درکوي، تاسو ته یې هر څه درکړي دي. نو منتظر اوسیږئ، تاسو خپل کیس خپل دوسیې جواب ته منتظر اوسیږئ. بیا هم که یو کس ډېر زیات کال نه، داسې هلکان دي چې کال 14 میاشتې 14 میاشتې دومره وخت یې وتلی او دوی بیا هم غواړي، بیا هم ورته تشویش کي. نو ښه لار دا ده تاسو دلته دولت چې کوم دی سوسیال درکړی، تاسو سوسیال ته ورشئ، سوسیال سره خپل تشویش چې کوم دی هغه تاسو شریک کئ. سوسیال ستاسو لپاره ایمیل کولی شي، ستاسو لپاره اوپرا ته خط لیږلی شي. سوسیال یو داسې کس دی، یو مسؤل او یو ذمهوار کس دی چې هغه تاسو ته خط هم لیږلی شي، تاسو ته ایمیل هم کولی شي. نو تاسو سوسیال ته ورځئ، سوسیال سره د هغه خپل تشویش شریک کئ. او ټوله مهمه خبره دا ده چې تشویش ضرورت نشته دی، تاسو ته به حتمي جواب درکوي. نو هغه جواب به هغه ستاسو کیس ستاسو د قضیې پورې تړاو لري چې هغه څومره وخت کې څېړل کېږي او څومره وخت کې هغه جواب درکوي. نو تاسو قراره ارام کښېنئ. دا ستاسو دپاره یو ډېر ښه وخت دی. تاسو په دغه وخت کې فرانسوي باندې ډېر توجه ورکوئ، فرانسوي زده کوئ. دا یو داسې وخت دی چې بیا تاسو به دغه وخت ارمان کوئ. وروسته که بیا ستاسو اسناد راله او ستاسو ژبه نه وي زده، نو تاسو بیا کار هم نشئ کولی. نو ښه خبره دا ده چې تاسو دغه وخت نه فایده واخلئ. تاسو ژبې باندې ډېر کوشش وکئ، ژبه زده کئ، تر څو چې کله ستاسو اسناد راځي ستاسو دلته بیا کار واخلئ او ژوند مو په ارامه شي، ښه ژوند ځان ته جوړ کئ. نو ملګرو هېڅ تشویش خبره نه ده، دا مکمل ډول باندې د اوپرا سره تعلق لري. تاسو ته که هر څوک هر څنګه معلومات درکوي، یقین وړ معلومات هغه نه دي. صرف همدا خبره ده چې دا د اوپرا پورې تړاو لري. اوپرا چې کوم ده هغه دې حق لري چې څومره وخت کې تاسو ته ووایي، څومره وخت تاسو ته جواب درکړي. نو د تشویش هېڅ خبره نشته دی. مکمل ډول باندې تاسو ارامه اوسئ او خپل ژبه باندې ډېر کوشش وکئ. دغه وخت چې تاسو ته کار اجازه نشته دی، نو بهتره خبره دا ده چې تاسو صرف فرانسوي ژبه باندې کار وکئ. ځکه دغه یو داسې وخت چې مکمل ډول باندې تاسو بیکاره یئ، هېڅ کار نشته دی، ارامه یئ. نو تاسو ژبه ښه زده کولی شئ. او ډېر داسې ملګري زه پېژنم چې اسناد یې اخیستي دي، ژبه یې نه زده دی، هغه بېروزګاره ګرځي. کال وشو، یو نیم کال وشو بېروزګاره ګرځي. بیا وایي کارونه نشته. کارونه ښه ډېر دي ولې هغو ژبه نه زده دی. نو ښه خبره ده چې دغه وخت تاسو په ژبه باندې مصرف کئ. او بیا چې کله اسناد راله نو بیا تاسو راساً د خپلې خوښې کار ځان ته پیدا کولی شئ، کار کولی شئ، فارماسیون کولی شئ، پوهنتون ته تللی شئ، تاسو خپل مسلک انتخابولی شئ. ټول نه بیا بهترین لاره فارماسیون دی، اسانترینه او تیزترینه لار ده چې تاسو د خپل مسلک کې کار ته لاړ شئ. نو ملګرو تشویش مه کوئ، هېڅ تشویش خبره نه ده. په ارامه کښېنئ، خپله ژبه زده کئ، فرانسوي ژبه زده کئ او د تشویش ضرورت بیا هم زه وایم تشویش ضرورت نشته دی. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې ښه وخت په موخه.